أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يخادعون دا د باب مفاعلین د فعل مضارع معلوم سعا د جمع مذکر عائب مصدر مخادعتن دی او ماده د دې خدعن ده. مرضون د دې معنی بیماری، دلته د بیماری نه مراد د شک او د نفاق بیماری ده. مرضون واحد دی او جمع د دې امراضون راځي. عذاب علیم دردناک سزا، عذاب واحد دی جمع د دې اعذبتون راځي. علیم دا د علمون صفت مشبہ واحد مذکر دی او دا د باب سمعانه استعمالیږي. ومن الناس بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس او بعض د خلقنا من یقولو هغه دی چې وایي آمنا ایمان راوړی دی مونږه بالله په الله باندې وبالیوم الآخر او په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی مؤمنان نه دي. یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي. وما یخدعون او دوکه نشي کولی دوی الا مگر انفسهم د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي چې دې دوکې نقصان به دوی ته ملاویږي. فی قلوبهم پزړونو د دوی کې مرضون بیماری ده د شک او د نفاق. فزادهم الله فزیاتی کوي دوی لره الله مرضون بیماری نورم. ولهم او دوی دفاره عذاب عذاب دی علیم دردناک بما کانو په سبب د هغې یکذبون چې همیشه به دروغ ویل. ومن الناس او بعضې د خلقنا من یقولو هغه دی چې وایي آمنا ایمان راوړی دی مونږه بالله په الله باندې وبالیوم الآخر او په ورځ وروستنۍ وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی مؤمنان نه دي. یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي. وما یخدعون او دوکه نشي کولی دوی الا مگر انفسهم د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي چې دې دوکې نقصان به دوی ته ملاویږي. فی قلوبهم پزړونو د دوی کې مرضون بیماری ده د شک او د نفاق. فزادهم الله فزیاتی کوي دوی لره الله مرضون بیماری نورم. ولهم او دوی دفاره عذاب عذاب دی علیم دردناک بما کانو یکذبون په سبب د هغې چې همیشه به دوی دروغ ویل.